لاس تړه سپوره خوږه به لګېده، چې پیاز سره خوړه به مې لا ښه به لګېده. خو یخني به وه د مور غېږه توده به لګېده، ګرمۍ کې د قدرت شان مو سړه به لګېده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د شیرزمان ثقیب افریدي د یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې نه د سړ افریدي حاضر یم. زه ستاسو سره یو نظم شریکوم، عنوان یې دی مور. که تاسو دغه ویډیو خوښه شي یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه لایک او سبسکرایب کړئ. د مور د لاس سړه سپوره خوږه به لګېده، چې پیاز سره خوړه به مې لا ښه به لګېده. او یخني به وه د مور غېږه توده به لګېده، ګرمۍ کې د قدرت شان مو سړه به لګېده. چې مور به وه نو کور د ژوند خاریه به لګېده، بې موره کور یوه خوشې هدیره به لګېده. ما زده کړه ترې کوله مدرسه به لګېده، ما زده کړه ترې کوله مدرسه به لګېده. خوږه مور مې د علم خزانه به لګېده، د مور د الهویو زمزمه به لګېده، د مور د الهویو زمزمه به لګېده. اردو به شوم په ما سمه نشه به لګېده، په ما باندې دعا د طبیب نه به لګېده، په ما باندې دعا د طبیب نه به لګېده. یوه مور وه چې د هر مرض نسخه به لګېده، د کور په اناري یوه دایره به لګېده، د کور په اناري یوه دایره به لګېده. د مور او د بچو مذاکره به لګېده، وینا کې یې حکمت و فلسفه به لګېده، وینا کې یې حکمت و فلسفه به لګېده. خوږه یې په زبان هره کیسه به لګېده. ثقیبه مور د کور خانقبه به لګېده، ثقیبه مور د کور خانقبه به لګېده. سجده کوي جایز ورته سجده به لګېده. والسلام.